بسم الله الرحمن الرحیم. سید اسحاق ګیلاني ته ټول افغانان غوسه دي او اکثره هیوادوال وایي چې دا په افغانستان کې د نورو هیوادونو پروژې پر مخ وړي. نن درته ډیره مفیده او د معلوماتو نه ډکه ویډیو لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. ګیلاني وایي ایران حق لري چې افغانستان کې د نظام د جوړښت په اړه نظر ورکړي. د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله نږدې پلوی سید اسحاق ګیلاني وایي ایران حق لري چې افغانستان کې د نظام د جوړښت په اړه نظر ورکړي او ویساري. د هغه په خبره ایران د افغانستان تر ټولو غوره ګاونډی دی او دا حق باید ورکړل شي چې د افغانستان په اړه نظر ورکړي. ګیلاني وایي ایران باید په دې هم پوه شي چې افغانستان کې څه روان دي او څه کیدونکي دي.